Assalamu alaikum everyone. نو دا به د 1 نه ول د 100 پورې خپل ځان څه کوي هغه به یو کنډیشن پټ کړي دا به راځي کنډیشن به چیک کوي کنډیشن ټرو نو دا به لوپینګ کوي سمپل دا لوپ سٹارټي فرام 1 ټو 100 ان چې څنګه 100 ته ورسي دا لوپ به زموږ سره به دغه کې سټاپ شي نو ګور دا کوم پروسیجر چې کوم دا ریپیټیشن چې کوم د ریپیټ لوپ چې کوم د ځان څه کوي ایگزیکیوټ کوو دیٹ پروسیس is known as looping. Okay, so looping is just چې یو سیس خپل ځان بیرته څه کوي ختمیږي نه لکه اند چې کوم دی هغه صحیح مونږ یو کنډیشن پټ کوله اند کیږي چې مونږ ورته یو کنډیشن پټ کړل نو هغه لوپینګ سٹارټ اند سو آن چې زموږ سره یو سیس ګوره لکه په یوټیوب ته ویډیو ګوره کنه هلته زموږ سره داسې آپشن چې مطلب داسې یو غشی تلی صحیح ده داسې او بیا بل غشی هم دغه چې کوم هډ دی د هغې نه شروع شوی